الشريعة الغراء. أما بعد فقد قال تبارك في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وقال تبارك وتعالى: إنك مختار الرسل وأمتك مختار الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: وكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا. وأيضا قال رضي الله عنه: ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف وشوق روي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. دي تمام قدنوالو درنو علماء كرام ومشايخ بالخصوص جناب خليفة سے مبارک پہ اجازة مجلس دی خوان او دی برکت او دی فیض نڈک مجلس تے معزز ورنو هر سڑی زرد آغواری چی یا می تسیلی وی یا می اوریدلی وی طول خدا جل جلاله تا محتاج یو هیڅوک داسې نشته چې بېغي باندې عاطفي غږ شوی چې ته د خدای جل جلاله د ګرفت نه خلاص یې خو محض معزز ورونو اسی د میلاد شریف مجلس اظهر من الشمس او حقیقت لري په دې باندې زه دلایل نه یم نه د داسې واضح حقیقت لپاره د دلایلو ضرورت شته. خودم ریلی شم معزز ورونو چې دا هر څه دي دا د مونږ د فایدې لپاره دي د الله جل جلاله له طرفه په مسلمانانو باندې په مؤمنانو باندې شفقت او رحمت دی. څه پکې الله جل جلاله په دې باندې چې ته یې رکوع ته لاړ شي بیا سجدې ته لاړ شي بیا اودسونه کې او بیا لمونځونه کې الله جل جلاله صمد بې نیازه ذات دی. خو د دې فایده یوازې او یوازې مونږ ته راجع کېږي. د عرفات شریف په میدان باندې په دغه کفنی لباس باندې خالق پروردگار څه کی چې واسکاټ بدی نه وي خولۍ بدی نه وي پګړۍ بدی نه وي په سر مسافر به وي شنډې بدی وچې وي د الله حضور ته به ولاړ وي او توبه بدی په خوله وي استغفار بدی په خوله وي یوازې دشته بیابان د حاجیانو سیبانو لیدلی خو هغه د رحمت د برکت نه ډک میدان باندې الله جل جلاله خوشحالیږي داسې خوشحالیږي چې په هغې ورځ باندې حدیث مبارکو کې چې شیطان هغه په دې دشت بیابان کې خوشی وي وحس من ترابه على رأسه اوهو دا دومره خواري مې هغه الله جل جلاله په اوبو یې وړه د تمامو خلکو ته الله جل جلاله بخشش وکړو. نو معزز ورونو د میلاد شریف مجلس باندې چې د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم یادوري پکې کېږي د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم مینه پکې تقسیمیږي خود به انشاءالله د دې قابل وي چې د ټولو خلکو ته به الله جل جلاله بخشش کړي ورنه الله جل جلاله د موږ د اجتماع ته هغه محتاج نه دی. خالق پروردگار یو بې نیازه ذات دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما تقدم من ذنبک او ما تأخر کشي د احتیاج نه لري. خو بیا هم معزز ورونو موږ او تاسو به ځان ور یادوو په دعاګانو په درودو باندې د مرتبې اوچتېږي او موږ تاسو لپاره د رحمت ذریعې ګرځي. معزز ورونو وخت به تېر وي دغه خبرې به ګویان وي. اوس هم معزز ورونو په دې مجلس کې مشایخو په مخ کې دا ډېر زبان درازي دي موږ په حق کې هغه بیخي د ځان دپاره ډېره لوړه خبره بولم. خو بیا هم حضرت عثمان رضی الله عنه دومره حیاناک و
چې د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم مجلس کې بناسو د خدای حبیب مبارک په دې حیا کړه خو معزز ورونو کله چې د وعظ او نصیحت خبرې راغلي د خدای جل جلاله احکامات به بیانول راوی مبارک فرمایي داسې به غږیږي کبي سره چې د سترګو کې حیا نه وي او معزز ورونو مجلس برکتی مجلس کې د هر سړي زړه جوش کې د ما غوندي کمزوري سړی هغه غیز نه جوش کې دی زړه کې دا تمنا وي چې کاش دلته مې په چغو ژړلې وای او مسلمانه ته خو د شپې تهجدونه کې و عالم دین ته خو د خدای د پیغمبر حدیثو سره د تعلق دی ولې دومره ړوند کېږي ولې دومره بې انصافه کېږي په دې تمام عظیم حقیقت باندې د سترګې ړندې دي وخت به تېر وي معزز ورونو یوه خبره د ځان دپاره کوم یو صحابي مبارک دی ربیعه ابن کعب رضی الله عنه خبرې ته مو چې سوچي معزز ورونو ټول دپاره ولې ځان دپاره کوم مناسبه نه بولم چې تاسو ته ویل ځکه زه خپله نه یم سیخ نو معزز ورونو ربیعه ابن کعب یو صحابي مبارک دی هغې به د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم مبارک باندې سترګې لګېږي زړونه یې ارامه دي زړونه یې خوشحاله دي زه او تا خو اعتراضونه ځکه کوو چې د محبت څرک مه نه دی لیدلی واه که محبت څرک مه لیدلی وای بیا به د حضرت بلال رضی الله عنه رقم ته دشت بیابان تور سر څیرې ګریوان بیا به دغسې حال به دی بیا د حضرت ثوبان رضی الله عنه غوندې به دې دا سوال کړی چې یا الله د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم په دنیا کې زه نه وینم د وفات په وخت کې دی مبارک دا خبره کې خدایه په سترګو مېړونکه مبارک په سترګو ړندې محبت نشته ځکه په دې مسلمانۍ باندې به خلاصېږو رابعه ابن کعب رضی الله عنه یو جلیل القدر صحابي دی هغې د شپې نیمه شپه په هغه وخت کې د ساعتو سیستم به نه و 12 یوه بجه د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم د خدای بندګۍ تر پورته کېږي د مبارک د هغې حجرې شریفې ته یې داسې ډډه لګولې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سترګې په ولګېدې یا ربیعه ابن کعب الى الان ما نمت تر اوسه پورې نه یې ویده شوی مبارک یې درجک شو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر شپې مې خوب نه دی کړی دلته مې د تا حجرې شریفې ته ډډه لګولې وي ولې یا ربیعه ابن کعب مبارک یې ته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره مې سوچ وکړو داسې یو وخت به وي اوس خو مو خوشحاله یو زړونه مو خوشحاله دي سترګې مو خوشحاله دي زړونه مو په اطمینان په آرام سکون باندې دي خو داسې یو وخت به وي معزز ورونو مبارک یې ته فرمایي چې ته په دنیا کې نه وې بیا به زه ارمان کړم کاش چې نبي علیه الصلاة والسلام د شپې په اخره حصه کې پورته شي د اوبو ضرورت شي بل خدمت ضرورت شي زه د خدمت وکړم نبي علیه الصلاة والسلام په جلال کې رسي شفقت به انتها شفقت پر چې داسې په دې مټ باندې نسي صلی ربیعه ابن کعب غواړه چې څه غواړي الله جل جلاله یې درکوي الله جل جلاله كل يوم هو في شأن الله جل جلاله ځان ته په هر ورځ باندې په هر حال کې په هر لحظه کې خالق پروردګار یو شوینات لري نو د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم چې شوینات دی جلال وي او دی الله جل جلاله صفات او دی شوینات دی جلال کې وي نو معزز ورونو بیا د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم د خپل نه دا خبره هغه وځي چې غواړي چې څه غواړي نو هر څه الله جل جلاله کوي دیم د خدای بنده دی غواړي چې څه غواړي کله دې زمانه مسلمان وي معزز ورونو څه شي به غوښتي یا به پیسې غوښتي یا به زمان غوښتل محبت څه کوي رفیق د جنت ملګرتیا دي صحابه کرامو څه کوي نو معزز ورونو ربیعه ابن کعب رضی الله عنه مبارک ته فرمای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مرافقتك فی الجنه چې دې تاسو سره په جنت کې ملګری و معزز مبارک ته فرمای چې ته د شپې په منځو کې فرایض شي کې کوشش کوه ان شاء الله ته به ما سره په جنت کې ملګری وي خپل هدف تر سم معزز ورونو دا وخت به تیر وي بیا به دې مجلس مونږ او تاسو ارمانونه کو یو سپینګری ماته وي چې ته مو دا رقم تلاوت وکړه چې الته دی ګلو چې څومره روپۍ غوړي زین ورکوم مو ته وي چې په قران کریم باندې پیسې نه اخلم خو هغه خلک مو ترجمه کوي چې الته نور زه پیسې نه اخلم بیا به دې مجموعه مونږ او تاسو
ارمان کو چې کاش داسې یو مجلس مو بیا پیدا کړی وای مونږ قابل نه یو خو الله جل جلاله دې مونږ او تاسو نه دغه نعمت ونخلي خالق پروردگار دې مونږ په کمال معنا او شکریا نصیب خپل هدف تر څو معزز ورنو د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینا محمد باندې راجم شوی الله جل جلاله دې تاسو د جمعوري قبول کړي هغه شاندار پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې صحابي مبارک فرمایي حضرت جابر رضی الله عنه یو کرتی په اسمان کې سپوږمۍ ختلی و څوارلسم بدر ته رسیدلی و یو کرتی می جناب رسول اقدس صلی الله علیه وسلم ته کتل بیا می د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم نم چې مخ وګرځول بیا می سپوږمۍ ته کتل څومره د محبت سترګې وي معزز ورونه مبارک فرمایي والله د سپوږمۍ نه د ما حبیب صلی الله علیه وسلم ډیر ښایسته یو صحابي مبارک حضرت عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه نے یو څوک پوښتنه کی ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لږه حلیه مونږ ته بیان کا مبارک ته فرمایي یا فلان سألت عجیب عجیب سوال دی وکړو والله مو د خدای پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ ته په ډکو سترګو باندې نه دی کتلی نشم بیانوله خو معزز ورونو دا صفاتونه چې کیږي لکه حسان سیف چې فرمایي ما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد مبارک فرمایي زه دومره طاقتور څوک نه یم چې زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفاتونه په خپل اشعار باندې وکم مګر د نبی علیه الصلاۃ والسلام په صفاتو سره د خپل اشعار قابل د قبلولو ګرځوم او قابل د حسن او د صفات ګرځوم عالم دین چې منبر ته خېږي د دې په خاطر باندې چې د خپل خبرې ښایسته کې معزز ورو د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې اسمانو ته خېږي جبرئیل علیه السلام براق ترولي کله چې بیت المقدس ته رسیږي معزز ورو تمام انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات روحا حاضر دي جبرئیل علیہ السلام آدم علیہ السلام ته امر کی چې منبر ته وخی هغه منبر ته خېږي د ځان منقبت بیانوي د الله جل جلاله حمد او ثنا بیانوي د منبر نه کوزي حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام په اخر وخت په اخر ټیم کې معزز ورونو چې کله ټول نوبت تیروي جناب رسول اقدس صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیہ السلام فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اوس منبر ته پورته شه د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم منبر ته پورته کیږي د خدای جل جلاله ثنایي او بیا فرمایي خصني الله تعالی بکرامات زه الله جل جلاله په داسې کرامات باندې خاص کړم چې دا کرامات یو پیغمبر تم نه دی ور کړی یو د هغې کراماتو نه دام دی جعلني الارض مسجدا وطهورا ولا فخر الله جل جلاله ماته دا تمام روی زمین دا مخ د منځکې مسجد ګرځولی که زه یم که د ما امتیان دي که هغه په مسجد کې لمونځ وکړي جایز دي که په کوټه کې وکړي جایز دي که په پیله او په پټي کې وکړي جایز دي خو تاسو داسې نه یې خو فخر نه کوم تکبر نه کوم دویم دا چې الله جل جلاله ماته د تمامه منځکه وخت د نشتواله د اوبو کې ذریعه د پاکوالي ګرځولي تاسو پیغمبرانو ته الله جل جلاله دا صفت نه دی درکړی نه تاسو ته نه تاسو امتیانو ته ولا فخر تکبر نه کوم رای مبارک فرمایي د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم بمن نکش حضرت ابراہیم علیہ السلام ثانیا مرہ دویم کرتی منبر تخیگی او فرمائی فبذلك فضل الله عز وجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم على سائر الانبیاء ام د دې وجنا چې د هر خبر سره د لا فخر د عاجزي کې د فخر لا فخر ټکی او په دې خصلتونو سره چې الله جل جلاله دای نازولې فضل الله محمد على سائر الانبیاء ټول انبیاء باندې الله جل جلاله بهتر ګرځولې محدثین کرام فرمای دیت اجماع سکوتی دی انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات یو پیغمبر په دې باندې اعتراض ونه کړ چې نه خبر دی نه وکړه ټول
په دې باندې غلي شو نو هغه شاندار پیغمبر صلی الله علیه وسلم داس یو شان لري سید المرسلین د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله ټول پټول هغه معجزې ورکړي وي کومې چې انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات یې انفرادي شکل کې ورکړي الله جل جلاله د عیسی علیه السلام بیان داسې کی وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم حضرت عیسی علیه السلام هغه د خدای پیغمبر دی چې ما دا معجزه ورکړي و چې مړي بژوندي کول او وانبئکم دای په خپل قوم ولا توي دای د خپل قوم ته وانبئکم زه خبر درکولای شم په هغه څه باندې چې تاسو په کورو کې کومه ترکاری خورئ او وما تدخرون او چې شي کور کې ذخیره کوي دی باندې ز الله جل جلاله خبر کړي خو زید واحد سره خلم معزز ورونو د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله داسې کشف او کرامات ورکړي مقام الزمان کې حضرت خبیب بن عدی رضی الله تعالی عنه د مکی د قریشو له طرفه هغه په دار کیږي شهید کیږي نور جرم نشته خدا کلمه یې چې لا اله الا الله محمد رسول الله معزز ورونو حضرت خبیب رضی الله عنه برجې ته تړلی کیږي خو مبارک وي ته فرمایي ابو سفیان وي ته روغلو پیغي واقعیا په ایمان نه دی مشرف اس یو څو ټکي رو خلک خپل هدف می پیغي کیده حضرت ابو سفیان زیب ته فرمایي تا به مون خلاص کو خو خلی دومره وایي چې د ما په ځای باندې د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم مبارک وي ته فرمایي عجیب خبره کې مونږ د خدای په ذات باندې قسم وي د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم مونږ ته داسې تربیه ورکړي داسې روحانیت داسې معنویت د مونږ ته نقل شوی چې هغه دا خو څه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د ما په ځای باندې قربان شي چې دا مونږ نشو زغملی چې مونږ د ټوټه شو یو ازغای د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم په پښه کې دننه شي معزز ورونو اجازه یې وغوښته چې 2 رکعته لمونځ کړم المونځ کې معزز ورونو کفارو ته مخر وګرځولو داسې ونه یې چې د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم ملګري به د مرګ نه ویریږي والله که موږ د مرګ نه ویریږو خو لیکن د 2 رکعته لمونځ به ما ډېر اوږد کړی و که تاسو ډېرې تهمت ویره نه وای دعا لاسونه یې پورته کړل او وی فرمیل یا الله اشعار یې وویل بخاري شریف کې د اشعار هم شته اشعار یې ویل پکار خدا و یا الله چې زه تا حضور ته درتلی سم په سنت طریقه باندې غسل مې کړی وای خوشبويي مې لګولې وای مسواک مې ولی وای په سنت طریقه باندې پالن باندې وای نو د ما روح قبض شوی وای خو ما ته اوس پته نه لګي دا ظالمان په کوم طرف باندې مغرزوي په مخ مغرزوي که په اړخ باندې مغرزوي په اخر کې یې فرمایل اللهم بلغ سلامي الى رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د فاني دنیا نه رخصتېږم خدای د یو عاجزانه سلام مې د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم ته ورسوي راوي مبارک فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو سره هغه ناست دی وی فرمایل وعلیک السلام وعلیک السلام وعلیک السلام لقد استشهد خبيب بن عدي رضي الله عنه مبارك بشهادت ورسد راوي مبارك فرمي فإذا هو عينان تزرفان استرقي وشي بعد ولي جلالي معزز ورونو مقام معظمه مدینه منوره تقریبا 410 کیلومتر فاصله لري یو طرف ته حضرت عیسی علیه السلام د خپل قوم د پاره دغه خبرې کی چې هغه زری تاسو د کور ترکاری معلومه ولې شم نبی علیه الصلاۃ والسلام تعالی جل جلاله داسې کشف کړی چې د مکه معظمه نه الته د حضرت خبیب رضی الله عنه سلام اوري جنگی موتا معزز ورونو یو بهترینه ساریه د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم موتا میدان ته لېږلي وو دې دپاره درې قمندانان د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم مقرر کړل حضرت جعفر صاحب رضی الله عنه حضرت زید بن حارثه عبد الله بن رواحه رضی الله عنهم دا درې صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو به جنگ او د جنگ تنظیم به تاسو کوي کور تراغلل د صحابه کرام عجیب ایمانو بیبیانو ته وی دای ولی وی زکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته وی چې اول به جنگ د حضرت جعفر صاحب سو یا د زید بن حارثه صاحب سره وی کاغه شهید کیږي بیا به حضرت زید صاحب سره وی او کبه هغه شهید کیږي بیا د عبد الله ابن رواحه صاحب سره وی کور تراغ بیانو ته وی چې مونږ jihad ته لاړو خو دې مونږ انتظار بیا ونه کوي مونږ بیا نرسو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په واسطه یا په غزا کې چې شادي پر الله خبرې نه دي کړې معلومیږي چې مونږ شهیدان کیږو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام راضی د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم په منبر باندې صحابه کرام سره کینی موتا جنگ شروع د کفار سره جنگ شروع صحابه کرام ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اخذ الرايه جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه اوس زی قسم دی زینب مسجد نبوي شریف نه د موتا میدان آن دی اردن او د شام په منطقه کې یو میدان نو مرو دا موتا زکه ویتی نو معززونو هغه د شام او د اردن ساحات ته په نظر ورتی صحابه کرام ته فرمای اخذ الرايه جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه جعفر سیب سره د جنگ جنډد هغه مخ روان دی خو بل یو پټه خبره وي ته کی فجاءه الشیطان شیطان وی ترغلو غي دنیا وی ته مخ کړه دا ډېری پټي خبرې دي معززونو درویش کې خدای حبیب صلی الله علیه وسلم لا العیاذ بالله هغه حالات بیانوي د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم کشف او کرامات دي مبارک کی فرمای اخذ الرايه جعفر ابن ابي طالب فجاءه الشيطان شیطان مترولو هغه دنیا وی ته مخ ته کوي خدای غیتا جواب ورکوي چې زه د خدای په دین باندې آغازان قربانوم د مابین کې یو خبره پزله شو د شیطان پیژ وخت انسان نه پریږدي صحابه کرام دومره پاک خلک یو ملګری ما ته خبره کړې چې یو فدایو هغه د فدای ټیم پراو الله جل جلاله د دې سپیشل نظام ته همداسې بقا ورکړي دا په دې باندې دال دی چې د سپیشل مشران خو ته مونږ ترا کړل په دې باندې سپیشل ویني تللی شوی سپیشل اوخ کې په دې باندې تللی شوی هغه کس مته حکایت کړو چې دا فدای مبارک چې ویغه مته حکایت کړو د شپې مالې چې ز قسم کړی و چې زه فدای عملیات وکم یو څو ورځې پاتې شي ما وی چې کور ته بلاړ شم اخیری دیدن مې د مور به مو وینم بچان به مو وینم نه وروسته بیا عملیات پسې کوم خپل کار به مخته بیایو چې کور ته چې لاړم د خپل بچان مې و یو طرف ته بل طرف ته ما سره ډېره مینه کړه ډېر سخت ایمان دی معزز ورونو تاسو خپل ځان ته مناسب کړئ د بچان مې یو طرف ته بل طرف ته دوه بچان مې شیطان خبر ورته وکړي چې د ما بچانو که زه شهید شم د ما بچانو کفالت به څوک کړي دا به داسې خړ پړ پاتې شي د شپې څنګه څملاستم خوب وینم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خوب وینم د یو د ما دواړه بچان یو په یو لاس نیولې بلې په بل لاس باندې نیولې او ما ته مسکا کې خاندي چې چرجک شو مجموعي شیرا دی الله جل جلاله رضا پدې کې ان شاء الله دې کفالت به الله جل جلاله شیطان هیڅ وخت انسان نه پریږدي معذورو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اخذ الرايه جعفر ابن ابي طالب حتى استشهد فشهادت ورزلو لګورست بیا فرمای اخذ الرايه زید بن حارثه رضی الله عنه اغام یو لک جنگی او بیا حتی استشهد اغام په شهادت رسیږي دریم کرتی حضرت عبد الله ابن رواحه سے اغام جنگ کی آغا خلیدا رائے خلودا بیرغ خلی حتی استشهد مبارک په شهادت رسیږي بالاخره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اخذ الرايه سيف من سيوف الله تعالى خالد بن ولید رضی الله عنه خلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دومره فرمایل اخذ الرايه سيف من سيوف الله تعالى یو توري دی خدای تعالی دی تورونه یې جنډه پلاس کې واخیسته خدای تعالی د پلاسو باندې فتح راوسته هدف دا معزز ورونو کله چې صحابه کرام ورتي یو نوجوان تازه ځوان صحابي مبارک د هغه راغلو وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د موتا جنگ د غزې خبره بیانوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو کې یو صحابي مبارک ور مخته شو غلی شاټول حکایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کړی دی دا واقعي ټول مونږ بیان کړي کیناست نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د موتی بیان دي توکم وچ زید توکم کته کې وچ کته وکي یا رسول الله ډیر بخوي عربي مبارک فرمایي مودي خدای په ذات باندې قسم وي داسي غوته په غوته لحظه په لحظه هغه مونږ بیان وکړه چې دای چې ولات دي موږ سره وي هدف دا معزز ورو
د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم ته داسې کمال خالق پروردګار ورکړي. حضرت وابصه رضی الله عنه یو صحابي د ترمذی شریف روایت دی، مبارک فرمایي پټ پزله کې مې دا خبر روغله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مجلس ته نن حاضرېږم او دنه د خیر او د شر پوښتنې کوم. مجلس کې حاضرېږي، نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل ادنو مني یا وابصه. وابصه رضی الله عنه لګر نږدې شه او داسې دا شوکې ته ګنډ کو، داسې په دې ټټر کې لګ دی کاغم دی کړو. وې ته وی چې په چی شنیات باندې راغلی وابصه رضی الله عنه وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کته وی نو ډیره وکوي. وی چې په دې نیت باندې راغلی چې ته نن ما نه د خیر او د شر پوښتنې وکړي. مبارک ته نبی علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي؟ وی ته فرمایي د خیر شر جواب ته کی پوښتنه یا نه کړي. سوي ته فرمای استفت قلبك واستفت نفسك دع وان افتاك المفتون دع ما يريبك الى ما لا يريبك. کله چې وداسې مسله وي چې هغې کې ته شکمن کېږي، د خپل زړه نه فتوا غواړه، د خپل روح نه فتوا غواړه، د خپل نفس نه فتوا غواړه، او بیا کوم شي کې چې شک نه وي دې ته هغې ته څه کوم شي کې چې شک وي هغه پرېږده. اګر که مفتیان فتوا درکوي، خدا دې هر چا نفس نه و معزز ورونو، هر څوک د زړه نه فتوا نه شي اخیستی. صحابه کرامو تصفیه او تزکیه شوي وه، او کبار اولیاء کرام هم د زړه او د نفس نه فتوا غوښتی شي، ځکه الله جل جلاله دوی په دې تصفیه او تزکیه باندې نازولي. معزز ورونو د زړه حالات الله جل جلاله د ته کشف کوي، داسې پټ رازونه معزز ورونو چې هغه چاته پته نه لګېږي. او د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو کې یو صحابي ده، حضرت عمار ابن یاسر رضی الله عنه، دا ډیر نادر صحابي دی. حضرت یاسر رضی الله عنه یې پلار دی، خو دومره په ظلم شهید شوی دی چې حد نه لري. او حضرت عمار صاحب رضی الله عنه په شهادت رسېدلی، او بیبي مبارکه د حضرت یاسر صاحب او د حضرت عمار رضی الله عنه مور هغه مور مبارکه دی چې هغه په اسلام کې اولنۍ ښځه ده چې خدای تعالی دې ته شهادت نصیب کړی. نو معزز ورونو حضرت عمار رضی الله عنه نبی علیه الصلاۃ والسلام حضور لري، مسجد قباء مدینه منوره کې د مسجد نبوي شریف نه 2 کیلومتره کې هغه قرار لري. دا په اسلام کې اولنۍ جمعه ته مسجد جوړیږي، چا په دې باندې هغه 2 کاڼي کې خپل، او نبی علیه الصلاۃ والسلام حضور لري مجلس کې. وی فرمایل قتلونی نن خو دې باندې زه مړ کړم. نبی علیه الصلاۃ والسلام مسکا شو، وی فرمایل لا يقتلونك انما تقتلك فئه الباغيه. یو کرته دا مبارک مریض وو، دا دینه شي قتل ولای تا ابو باغیان شهید وي، ته په شهادت رسېږي. الله جل جلاله دیغه د مرد شهادت کشف او کرامات هم دی خدای حبیب صلی الله علیه وسلم ته ورکړي. او مبارک معزز ورونه یو کرته بیهوشي پراغله، مازدیګر دی، نا وخت ټیم دی چې کله په هوش باندې شو، خلک ته وی چې څه کوي، چې ترجمه شوی چې قریب و چې ته وفات شوی و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خبره ده ته وريادیږي. حضرت عمار سے ته فرمایي لا دا خبره بیاونه کوي، فإني سمعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ما دي خدای حبيب صلى الله عليه وسلم اوریدل انما تقتلك فئة الباغيه. دا سی بیاونه یې زنه مړ کېږم. همدا وجه سفین جنگ کې معزز خدای مبارک په شهادت رسېږي. او دا خبره مې د کړی و چې اخري مشروب بدی دا شو دی وی پي بدی وی، او چې کله د مبارک هغه په حاضر شوي، د مبارک د سترګو نوې کې تل شوي. د مبارک فرمایل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته فرمایلی و چې اخر مشروب بدی پي وي او باغیان بدی قتل کوي، شهید کېږي، او معلومیږي دا چې زه شهید کېږم. انا لله وانا الیه راجعون. مبارک په شهادت رسېږي. معزز ورونو د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم سره د دومره شانه، د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم سره د دومره جماله، سره د دومره کماله، دومره لوی شفقت لري. حضرت علی کرم الله وجهه مبارک فرمایي، علامه قرطبي سے دا حدیث مبارک نقل کړي. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل لا اشفع لأمتي حتى يقول الله عز وجل أرضيت يا محمد فأقول أي ربي رضيت. دمر دي امت شفاعت بزکم ترسو پوری چې الله جل جلاله په ما باندې غږ وکي، الله جل جلاله په ما باندې غږ وکي، رضا شو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. زمي ته فرمایم نه
ای رضیت یا الله بس رضا شو میخدای قلت الله جل جلاله ولسوف يعطيك ربك فترضى ډیر لوی شان خالق پروردگار ورکړي خو لیکن چې کله دا مبارک وفات کیږي دا دی وفات واقعي ذکر داسې لنډر او خلم معزز ورنو چې یو کرتی یو صحابیه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته راوله عائشه مبارکه دې تعارف توکل توي فرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې زنانه بچي وفات شو چې او چې چا بچي وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مشفق پلان حیثیت لري نو تسلی ورکوي خو په داسې الفاظ تسلی ورکوي چې دې زنانه پرې غم سي پاک خپل او معزز ورونو ویته فرمایي چې چا چې یو بچی وفات شوی او چا چې دوه بچي وفات شوي خدای تعالی په جنت کې هغه ځای ته جوړوي او عائشه مبارکه ویته فرمایي چې کله د چا یو بچی او چې چا یو بچی وفات وي بیا دا شفیع ورته ګرځي قیامت کې الله جل جلاله په دې باندې بهترین اجر ورکوي دې په ذریعہ د جنت ته داخلوي نو عائشه مبارکه سره خپل ځان غمم ده یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چا بچیان نه وي عائشه مبارکه خو بچیان نه وو مبارکه ته فرمایي چې چا د مو د امت کې چا چې د ما صدمه د ما مرګ چا فکر ته وګرځولو پیغي باندې صبر کړو خدای تعالی ودی تم جنت ورکړي نو معزز ورونو حضرت اسرائیل علیہ السلام هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کور دروازې ترڅ دروازه ټکوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوښتنه کوي من فی الباب دروازه کې څوک دی بیبي فاطمه رضی الله عنها روزي ایت فرمایي یا فلان چې هر څوک بابا جان مریض دی هغه د ملاقات وسنه لري واپس حضرت جناب رسول اقدس صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله وحی جبريل علیہ السلام اسمان ته لیږي اسرائیل علیہ السلام ته اجازه کیږي فاطمه رضی الله عنها ته فرمایي خو دې نه پیژاندو دا داسې یو څوک دی چې تا به یتیم پرېږدي او دا د ازواج مطهرات په ګونډې پرېږدي داسې یو څوک دی د موږ او تاسو مابین کې وجودي راولي مبارکه پوه شو چې دا اسرائیل علیہ السلام دی اسرائیل علیہ السلام ارچی د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم په مخ کې په ادب باندې درېږي یې د خدای حبیبه مونږ چاته مهلت نه ورکوو ته د هغې اشخاصو نه چې تا دپاره اختیار دی تا دپاره مهلت دی دا دنیا خوښوي که هغه دنیا حضرت جبريل علیہ السلام تسترګي ورجګي ورته فرمایي چې وای فرمایل اللهم بالرفيق الاعلى اللهم بالرفيق الاعلى لك صبر وکي معذور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې لک صبر وکي حضرت جبريل علیہ السلام نے هغه اسمان د خدای حضور ته لېږلی دا سیمې ز په ځان باندې پوښیم چې نور په دې فانی دنیا کې د مو وجود نور ظاهري وجود مې نور نشته خدا خبره مې کړې معزز ورونو دته چې د مر ډېرې سختۍ دي زه خو د فانی دنیا نه څم چې د ما امت به په کوم حال باندې پاتې کېږي الله جل جلاله طرفه دی حضرت جبريل علیہ السلام ارچی ته فرمایي یا الله چې د خدای پیغمبر ولېږلم داسې پیغام سره د علم هغه صادر کړی چې هغه د الله جل جلاله حضور کې دا پوښتنه وکړه نو معزز ورونو د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم حضور ترڅي د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې د تا امتیان چې څومره ګناهونه وکړي چې وام یې شمخته مته توبه وباسي زه بخم جبريل علیہ السلام ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لاش د خدای حضور ته د ما امتی څه خبر دی چې د یوان یې شروع وفات کیږي بیا چې معزز ورونو چې الله جل جلاله ورته فرمایل چې 15 ورځې مخته څوک توبه وباسي زه توبه قبلومه بیا خو ته فرمایي اے جبريل علیه السلام د ما امتی څه خبر دی چې د مرګ ته 15 ورځې پاتې دي په دریم کرته معزز ورونو چې کله ورتي چې الله جل جلاله راولي ګلم ارته فرمایل چې د تا امتیان چې څومره ګناهونه وکړي او په صدق سره توبه وباسي هغه خو زه ورته بخم خو په داسې حال کې چې معزز ورونو تر دې حده پورې چې چرغړک ته انسان یې رسېدلی بیا هم بخنه ورته کوم معزز ورونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې اوس د خپل کار شروع کړ حضرت اسرائیل علیہ السلام د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم په دې ځل باندې قبضه لګوي دې په خاطر باندې چې د روح دې استل خپل کار شروع کی مبارک څه فرمایي ان للموت لسکرات
یا اسرائیل علیه السلام دی مرګ ډېر سختۍ دي د ما امت وروسته ډېر کمزوری امت پاتې دی کله چې د سره هغه سختي ونه کړي د امت ټوله سختي په ما راوله مبارک معزز ورونو وفات کیږي کله چې وفات شو معزز ورونو شین یمنی صدر په باندې چوله حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله د باندې مخ جوت کړو فاكبه عليه وقبله بين عينيه او سترګو نه وی کتل شي په دې تندي باندې خپل کړو فرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وحبیبه اے د خدای حبیبه طبت حیا ومیتا ژوند څومره ښکلی وي او په مرګ باندې څومره ښایسته خو یو سیرت تېري وایي خبره نقل کړې معزز ورونو حضرت علي کرم الله وجهه د مبارک چې کله په لحد کې کېږي د معزز ورونو د مبارک فرمایي چې د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم شونډې وخوځېدې د مونږ او تاسې مرګونه د نبي علیه الصلاة والسلام مرګ د مونږ تاسو ژوند د ده مبارک ژوند د مونږ او تاسې صفتونه د ده مبارک دا ډېر فرق لري په ځان باندې نه مه قیاس کوئ چې نو مړی به څنګه داسې رقم ژوند مرګ د ده مبارک نه دی لکه د مونږ او تاسې د ده مرګ هم ډېر اعلی مرګ و د ده روحانیت هم ډېر اعلی روحانیت دی د ده ژوند هم ډېر اعلی ژوند و د لحظې نه دی دین نه دی جوړ شوی نو معزز ورونو چې شونډې وخوځېدې حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي مو غوږ نږدې کړو چې د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم په شونډو باندې ویې فرمایل چې دا مبارک دی خولې نه دا مبارک اواز ورځي اللهم اغفر لامتي اللهم اغفر لامتي ناچوړه او خلاصه دا شوه معزز ورونو ولې سړی د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې ځان برابر نه کړي ولې د خدای جل جلاله دین ته سړی تابع نه شي ولې سړی په دغې لنډ وخت کې چې هغه د ژوند یو څو ورځې ژوند مختصر ژوند دی ولې سړی په دغې خپل نفس باندې پښه کېنږدي ولې سړی د الله جل جلاله د دین تابع نه شي دا مجلسونه دغه خانقاوې دا مدارس او دا مساجد دا چې څه ابادېږي په دې کې دا ناسته ولاړه د عبادتونه دا کې ټول سره شریک و معذور دی الله جل جلاله په دربار کې د خدای تعالی قبول کړي یو حقیقت لپاره چې د الله جل جلاله رضا ده او د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم شفاعت دی د مبارک رضا ده